کله چې د اختر لپاره او د ښو ورځو لپاره او د مناسبت لپاره د خپلو بچیانو لپاره کالي تیاروو، هغه یتیمان هم مه هېروئ چې هغوی په بشر کې د امید څوک نه لري. محترم میرویس عزیزي صاحب همیش د تل په څېر باندې له بېوزلو کورنیو سره کومک کړی ده. کوم کلچې او کومه میوه چې زما په دسترخوان وي، هغه د یتیم او کونډې او مظلوم په دسترخوان باندې هم پاتې شي. عزیزي خیریه بنسټ د افغانستان په ټولو طرفونو کې کار کړی دی، که اقتصادي وي، که انشاءاتي وي، که له خلکو سره یو تبلیغ رسوي وي او د خلکو د مرستو ضرورت وي. واقعا هم یې زموږ ټولو ولسونو ته په هر وخت کې لاس ورکړی دی. ورڅخه ډېره مننه کوو. هغه یتیمان مه هېروئ چې هغه خپلې مور ته ورګرځي او ورته وایي چې مورې موږ ته نن نه د کالیو څوک شته او نه د هغه چا لپاره چې پیسه راته تیار. یاد ولرئ هغه څوک چې تاسې تکړه یئ، اقتصاد لرئ، اولاد او کڼ او خپلوان مو در ټول شي، د هغه چا په یاد خو یو ځل د څو لحظو لپاره شاته ولاړ شئ چې هغوی پلار نه لري، هغوی بېوزله دي، هغوی د خپل سیال سره سیالي نشي کولی. آیا هغوی د خدای بندگان نه دي؟ آیا هغوی د خدای دربار ته هیله نه لري؟ کله چې د اختر لپاره او د ښو ورځو لپاره او د مناسبت لپاره د خپلو بچیانو لپاره کالي تیاروو، هغه یتیمان هم مه هېروئ چې هغوی په بشر کې د امید څوک نه لري. هغه یتیمان مه هېروئ چې هغه خپلې مور ته ورګرځي او ورته وایي چې مورې موږ ته نن نه د کالیو څوک شته او نه د هغه چا لپاره چې پیسه راته تیار. ګرانو وروڼو، د افغانستان مېړني او غیرتي ولسه دا مسیر یوازې د عزیزي صاحب په ګامونو نه پوره کېږي. له همدغې ځای نه باید له خپل خدای سره تړون وکړو چې د یتیمانو، کونډو، بېوزله انسانانو په مخ باندې مسکا وګورو. هغه څه چې خدای پاک موږ تاسو ته راکړي دي، د هغې نه داسې یو حق دوی ته جدا کړو چې هغه په مستمر ډول باندې وي. هغوی باندې احسان باندې نه کړو، هغوی بېرزو نه کړو، دا شی چې همیشه ور یاد کړو، ویې ځورو، بلکې په دې هیله باندې چې کله هغوی خوشحاله شي، هغوی د خوراک یو شی ولري، هغوی د بل چا ته د لاس نیولو نه راوګرځوو. خدای ته مې هیله دا ده چې دا موږ تاسو ته په هغه ورځ باندې په کار راشي چې یوم لا ینفع مال ولا بنون. دا یتیم هغه یتیم وي چې کله د الهي قضا زموږ په ارتباط باندې دا وي چې یا عبدي انت تستحق جهنم فسر الیها. ای بنده ته د جهنم مستحق یې، جهنم ته ځه. دا یتیم خدای جل جلاله ته ودرېږي او ورته وایي چې خدایه دا ستا هغه مخلوق وه چې کله د تقدیر په مټه ستا زما پلار زما نه اخیستی وه، دغې سړي زما لاس نیولی خدایه، د زما په سر باندې لاس کش کړی دی، خدایه ته د ما په خاطر دا جهنم ته مه ورځوه. دا به تر ټولو ښکلی شفیع چې دی په خپلو وړکیو الفاظو خدای جل جلاله ته عرض وړاندې کړي. اگر همیشه برای خود محاسبه بکنیم، بدون این دری که ما میتانیم رضای الله تبارک و تعالی را حاصل بکنیم،
تنها به اعمال و اقوال و افعال و او معنویت ناقصی را که ما امرای خداوند جل جلاله داریم بسیار مشکل به نظر می رسد که ما و شما تصدیق نامه و یا تأیید نامه الهی را در کامیابی به دست بیاریم. اما بهترین راه کوتاه و بسیار زیاد مؤثر و بهترین سرد کننده غضب الله تبارک و تعالی همین راه است که امروز ما شما شاهد از است. اما این باید طوری که رسول علیه السلام به این اندازه آسان‌تر ساخته‌اش که شما میتونین حتی به یک جز، به یک بخش، به یک توته خرما هم رضای خداوند جل جلاله را حاصل بکنید. چرا ما خود را از این محروم بسازیم؟ شما باور به خداوند کریم بکنید. ما وقتی که یک تبسم را در روی یک یتیم میبینم والذی بنفسه والذی خلق السماوات والارض که جنت فردوس را الله تبارک و تعالی به بنده هایش در این دنیا نشان میده. اما به شرط از اینکه داد ما و شما به خاطر ریا نباشد، به شرط از اینکه داد ما و شما به خاطر اسم نباشد، به خاطر از اینکه داد ما و شما به آفرینی بشر نباشد. اگر تمام دنیا بگوید که شما انسان خوب هستید و الله تبارک و تعالی برتان بگوید که یا عبدی انت لست مقبول العلم، تو امرای ما قبول نیستی، تمام شهادت نامه بشر چی فایده دارد؟ اما اگر الله تبارک و تعالی بگوید یا عبدی اینی راض عنک، بنده من از تو راضی هستم، اگر تمام دنیا شما را به سنگ بزنه چی ضرر دارد؟ اولیس عاقبة الحیات فراق، آیا آخر لحظه آخری زندگی مرگ نیست؟ خوشا به حالی کسی که داعی اجل در حالت برش بیاید که به الله تبارک و تعالی بگوید یا ربی اینی لست صالحا لکننی ساعدت عبادک وانت كنت شاهدا علیهم. خدایا تو آگاه هستی به ظاهر و باطن که من از بندگان نیکت نیستم، اما خدایا با بنده های دست امداد رسانی کردی. خدایا به خاطر این بنده های به بخشش کن. الله تبارک و تعالی در این حالت رحمش، شفقتش و بنده هایش به اندازه‌ای است که اگر کبائر ما و شما تمام دنیا و زمین را می‌گیرد، لکن یک بنده دستی دعا را با ما شما بلند بکنه، دور از رحم خداوند نیست با ما شما بخشش کنه. الله تبارک و تعالی دغه غیرت، دغه میړانه، دغه مینه او دغه حقیقي اراده زموږ ستاسو په زړونو کې پیدا کړي چې د خدای له مخلوق سره له تبعیضه پرته، له ریا پرته، له عجبه پرته، له سمعته پرته او د انسانانو له تعریفه پرته داسې څه ورسره وکړو چې کوم شی مو خپل اولاد بیا هغې ته نږدې او چې خپل اولاد خوشحاله ګورو دی هم خوشحاله ووینو. کوم کلچې او کومه میوه چې زما په دسترخوان وي هغه د یتیم او کونډې او مظلوم په دسترخوان باندې هم پاتې شي. دغې ته بیا اسلام ویل کېږي، دې ته اسلامي نظام ویل کېږي. دغه اسلامي نظام چې زما د داخل نه شروع شي، زما د کورنۍ نه شروع شي او زما هېواد ته وغځېږي. الله تبارک و تعالی په دغسې اسلام باندې، په دغسې واقعیت باندې موږ او تاسې او زموږ ستاسو ټوله انساني او بشري ټولنه په دې باندې مزینه کړي او دا خدای جل جلاله ته سخته نه ده. وما ذلك على الله بعزيز. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وانتم موقنون بالاجابه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عزیزی گروپ بنسټګر محترم میرویس عزیزی صاحب همیش د تل په څیر باندې له بېوزلو کورنیو سره کومک کړی ده او موږ او تاسې په دې مبارکې میاشت کې د دې شاهدان یاستو چې له سل زره بېوزلو کورنیو سره، اړمنو کورنیو سره په ټول افغانستان کې کومک وکړو. او نن ورځ موږ تاسې په کابل کې هم شاهدان یاستو چې دا شامل دغه څه باندې زر اړمنو کورنیو سره ته کومک کېږي، دا شامل د 100,000 تعداد دی. الله پاک دې محترم میرویس عزیز صاحب ته
لوی عمر ورکړي، په مال کې برکت ورته واچوي، او دا کومه صدقه چې د الله پاک په رضا کې ادا کړې ده او کوي، الله پاک په ورځ د محشر دغه صدقه دته سیوری وګرځي پر سر باندې. ځکه دا الله پاک کلام ده. الله پاک کله چې خپل بنده سره وعده کوي او بیانوي، که چېرته یو مسلمان بنده له یو بل مسلمان بنده سره کومک وکوي، له خپل مال نه صدقه ورکړي، نو دا صدقه به په ورځ د محشر وایي زه د پر سر باندې وایي زه سوری وګرځوم، او الله پاک ډېر اجرونه دغسې بندګانو ته ورکوي. عزیزي خیریه بنسټ د افغانستان په ټولو طرفونو کې کار کړی دی، که اقتصادي وي، که انکشافي وي، که له خلکو سره یو طبیعي پېښه شوې وي او د خلکو د مرستو ضرورت وي. واقعا هم یې زموږ ټولو ولسونو ته په هر وخت کې لاس ورکړی دی. ورڅخه ډېره مننه کوو. الله جل جلاله دې ورته په مال، عمل او اقتصاد کې برکت واچوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس من ينفع الناس، خیر د خلکو هغه څوک دی چې خلکو ته ګټه ورسېږي. او واقعا هم موږ وینو چې د افغانستان په سطحه باندې چې وطن کې کار کړی دی او د خلکو سره یې کومکونه کړي دي، په طبیعي پېښو کې، په نورو طرفونو کې واقعا هم عاجزي خیریه بنسټ یو مثال دی. او الله جل جلاله وایي که څوک راتګ په نیکي سره وکړي، هغه موږ په 10 چنده سره وو، په 80 چنده سره وو، په 200 سره. او الله جل جلاله تر هغه هم ورزیاتوي چې د الله جل جلاله خوښه شي. نو که یو څوک راولاړېږي په دې مبارکه میاشت کې یو خورما چاته ورکړي، هغه باندې افطار وکړي، روزه په ماته کړي، د هغې څومره ثواب چې دغه سړي د روزې وي هغه به دا بل سړي ته هم وکړي، د دې خورما په مخ کې د چا سره وکړي. او که بیا چیرې یو څوک راولاړ شي چې له هغوی سره غټ کومک وکړي، چې په هغوی باندې دوی پېشمۍ وکړي، په هغوی باندې امتیاز وکړي، په هغوی باندې خپله ګېډه مړه کړي، نو د هغوی تاسې اندازه ولګوئ څومره ثوابونه به وي. الله جل جلاله دې ورته دغه کومکونه ذریعه، سبب د جنت وګرځوي. او الله جل جلاله دې موږ افغانان د نورو مشکلاتو څخه خلاص کړي. د ټولو تجارو، د ټولو شتمنو، د ټولو هغو چا سره چې یو څه ورسره دي، باید د دې وطن د دې ولس لپاره باید کار وکړي. باید زموږ افغانستان نور محتاج نه وي په نورې نړۍ ته، باید یو پرمختللی هېواد واوسي. دا په هغه وخت کې جوړېږي چې موږ تاسې ټول لاس په کار کوشش وکړو، کومک وکړو، او سره سره هغه ونه سپموو، که د انشا په برخه کې وي، اقتصاد په برخه کې وي، که د خلکو سره د لاسنیوي په برخه کې وي.